د امریکا او روسیې ترمنځ د اوربند له اعلان یوازې څو ساعته وروسته په سوریه کې جګړې زور اخیستی. پاوز د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې بریدونه کړي. د ادلب پر یو مارکیټ له هوایي برید وروسته داسې ویل کېږي چې د 14 ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 80 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په حلب کې بیا ریپورټونه وایي د سوریې پاوز او یاغیانو ترمنځ نښتو کې 40 کسان وژل شوي. قام السيد العماد علي عبد الله ايوب رئيس د سوریې د پاوز لوی درسیز جنرال علي عبد الله ایوبي په دغه ښار کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې رموسه نه کتنه کړې. په ښار کې ځینې د اوربند شبه هوکړې پلي کېدو ته د شک په سترګه ګوري. اتفاق الروسي الامریکي هو اتفاق موږ په سوریه کې د امریکا او سوریې د هوکړې ملاتړ کوو. دا ګام په سوریه کې د وینو بهیدو مخنیوي لپاره لومړنی ښه ګام دی او د خلکو په ګټه دی. خو د پلي کېدو ضمانت یې څوک کوي؟ کله 9 تر 10 ورځو دوام وکړي له هغه وروسته به بیا څه کیږي؟ کله چې د مرستو خبره کیږي او زموږ د سپکاوي لپاره یې راستوي دا بیا تر ټولو ډیر شرم دی. زه نه غواړم په زوره د هغو کسانو خوراکي توکي قبول کړم چې زموږ سپکاوی غواړي. موږ راځي او تر هغه د حالت ومنو چې د انقلاب اهداف مو ترلاسه کړي وي. په سوریه کې د اوربند پخوانی هڅې نه دي بریالۍ شوي، خو اوسنۍ هوکړې ته د جګړې د پای لپاره لږ هیله ښکاري.